لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په کالیفورنیا کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. یو اویایم پوښتنه: کله چې یو ګردې یا دایروي څلورلارې یعنې راونډ اباوټ ته نږدې کیږئ تاسو باید تل خپل سرعت زیات کړئ، خپل سرعت کم کړئ، په بشپړ ډول سره ودرېږئ. سم ځواب دی خپل سرعت کم کړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. هر کله چې تاسو یو ګرد یا دایروي چوک یا څلورلارې ته ورداخلیږئ نو خپل د موټر سرعت کم کړئ او د لارې حق هغه موټر ته ورکړئ چې د دایروي څلورلارې یا چوک په داخل کې دي. راځو دوه اویایم پوښتنه: کله چې تاسو ګرده یا دایروي څلورلارې کاروئ نو تاسو باید د لارې حق هغه موټر ته ورکړئ چې په دایروي څلورلارې کې دروي. د لارې حق هغه ترافیک ته ورکړئ چې د مخه په ګرده یا دایروي څلورلارې کې دي. د لارې حق هغه ترافیک ته ورکړئ چې اوس دایروي څلورلارې ته داخلیږي. سم ځواب دی د لارې حق هغه ترافیک ته ورکړئ چې د مخه په ګرده یا دایروي څلورلارې کې دي، یعنی راونډ اباوټ کې دي. اوس راځو ځواب وضاحت ته. یوه ګرده یا دایروي څلورلارې یا چوک یعنی راونډ اباوټ معمولا ترافیکي څراغونه نه لري او موټرې د ښي خوا څخه دې څلورلارې ته ورداخلیږي او د مرکزي ټاپو څخه د ساعت د ابرې په شان تاویږي او ښي لاس ته د خپل اړتیا سره سم نورو سړکونو ته ترېنه وځي. راځو درېیمې پوښتنې ته. که تاسو د ښوونځي یو ولاړ بس څخه تېر شئ او هغه سره چمکي څراغونه روښانه کړي وي او د درېدو د علامې بازو یا سټاپ ساین هم راویستلی وي، تاسو به تر $1000 پورې جریمه شئ، تر $100 پورې جریمه شئ. له هیڅ قانوني پایلو سره به مخ نشئ. سم ځواب دی تر $100 پورې به جریمه شئ. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو باید هیڅکله هم د ښوونځي یو ولاړ بس چې هغې سره چمکي څراغونه روښانه کړي وي او د درېدو د علامې بازوی هم راویستلی وي تیر نشئ. که چیرې تاسو د نوموړي بس څخه تیر شئ نو تاسو به تر $100 پورې جریمه شئ. د یادونې وړ ده چې تر هغه وخته پورې د ښوونځي یا د مکتب د بس څخه مه تیریږئ یا مه مخکې کیږئ تر څو چې بس خپل چمکي څراغونه مړه کړي نه وي او د درېدو علامې بازو یا مټ یې بیرته ننویستلی نه وي، ځکه چې سړک ته د ماشومانو د راتګ هره شیبه تمه شته او دا د حادثې د پیښېدو یو خطرناک کار دی. څلور اویاومه پوښتنه: د پلی کارت یا د معیوبینو کارت څخه ناوړه ګټه اخیستنه به لاندې پایله ولري. یوازې د پلی کارت لغوه کول، یوازې یوه جریمه، د پلی کارت لغوه کول، جریمه او یا د بند موده. سم ځواب دی د پلی کارت لغوه کول، جریمه او یا د بند موده. راځو ځواب وضاحت ته. د معیوبینو د پلی کارت یا پلیټ څخه ناوړه ګټه اخیستنه یو ناوړه عمل ګڼل کیږي. د پلی کارت یا د معیوبینو د کارت څخه ناوړه ګټه اخیستنه کولی شي چې د معیوب څخه د پارکینګ ځانګړي امتیازات واخیستل شي او کاروونکی یې تر $100 پورې جریمه شي او یا ممکن تر 6 میاشتو پورې بندي یا حبس شي. پنځه اویامه پوښتنه: په ساختمانیزم کې جریمه 2 برابره ده، 3 برابره ده، نیمایي ده.
سم ځواب دی 2 برابره ده. راځو ځواب وضاحت ته. په ساختماني زون یا د کار په ساحه کې جرمه 2 برابره ده، ځکه چې هلته کارګران شتون لري او د ټرافیکو د اصولو څخه سرغړونه کولی شي چې د هغوی لپاره خطر جوړ کړي. په ساختماني زون کې موټر چلوونکي باید د ډیر احتیاط څخه کار واخلي او په کم سرعت کې موټر وچلوي. که چیرې ترافیکي علامې سیګنالونه افیسر او یا بیرغ لرونکي لخوا ترافیکو ته لارښوونه کیږي، نو موټر چلوونکی مجبور دی چې د دوی لارښوونه تعقیب او ومني. شپږویمه پوښتنه: د کالیفورنیا د حرکت قانون اجباري کړې ده چې ټول وسایط دې هر وخت په ښي لاین کې پاتې شي. د لارۍ دې په سړک کې کیڼ لاین وکاروي. ټول وسایط یا موټرې مجبوره دي چې د بیړني موټر ترڅنګ یا هغې ته نږدې لاین خالي کړي کوم چې چمکي څراغونه روښانه کړي دي او ولاړ دی. سم ځواب دی ټول وسایط یا موټرې مجبوره دي چې د بیړني موټر ترڅنګ یا هغې ته نږدې لاین خالي کړي کوم چې چمکي څراغونه روښانه کړي دي او ولاړ دی. یعنې چمکي څراغونه یعنې کله چې یو څراغ مړه کوي او لګوي، مړ کول لګول لکه سترګک چې وهي. په دې شکل راځو ځواب وضاحت ته. که چیرې یو اضطراري موټر سړک غاړې ته ولاړ وي او چمکي څراغونه یې لګولي وي، په کالیفورنیا کې د موټر چلوونکي اړ دي چې د امکان په صورت کې مستقیم د موټر څنګ ته لاین خالي کړي. که چیرې موټر چلوونکی نشي کولی په خوندي توګه حرکت وکړي، دوی باید ورو شي او په احتیاط سره پر مخ لاړ شي. دا قانون هغه وخت هم پلی کیږي کله چې یو ټو ټرک درول شوی وي. یعنې ټو ټرک هغه موټر ته ویل کیږي چې بل موټر ورپسې تړلی وي او تاسو ورنږدې کیږئ. اویمه پوښتنه: که تاسو د کالیفورنیا په لویه لار کې د موټر چلولو پر مهال یو څاروی ووهه، تاسو باید ټپي شوی څاروی له سړک څخه لرې کړئ. بشري ټولنې یعنې CHP ته زنګ ووهئ. موټر چلولو ته دوام ورکړئ. سم ځواب دی بشري ټولنې یعنې CHP ته زنګ ووهئ. د ځواب وضاحت ته راځو. که تاسو د سړک په اوږدو کې یو څاروی په موټر ووهه او هغه ټپي یا مړ شو، تاسو باید نږدې بشري ټولنې یعنې CHP دفتر یا پولیسو ته زنګ ووهئ. که څاروی زخمي شوی وي، تاسو باید پرې نږدئ چې مړ شي او د څاروي د انتقالولو هڅه هم مه کوئ چې ځان سره یې څه کوئ انتقال کوئ. اتیایمه پوښتنه: په لویه لاره کې د څاروي پرېښودل کیدای شي لاندې پایله ولري. په زندان کې وخت تېرول ستاسو د جواز په وړاندې یو پاینټ هیڅ قانوني پایله نه لري. سم ځواب دی په زندان کې وخت تېرول. راځو ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو په لویه لار کې یو څاروی په موټر ووهئ، دا غیر قانوني ده چې هغه حیوان یا څاروی په لویه لار کې پرېږدئ. که تاسو دا کار وکړئ، نو تاسو ممکن په 6 میاشتې بند محکوم شئ یا تر $1000 پورې جریمه شئ او یا هم دواړه جریمه او بند موده په تاسو باندې تطبیق شي. نهمه پوښتنه: د بل موټر پسې نږدې تګ یا ټالګیټنګ د مخنیوي لپاره موټر چلوونکی باید لاندې تعقیب کړي. د 1 ثانیې قاعده، 2 ثانیو قاعده، د 3 ثانیې قاعده. سم ځواب دی 3 ثانیې قاعده. راځو ځواب وضاحت ته. اکثرا د شا لخوا ټکرونه د ټالګیټنګ یا د بل موټر پسې نږدې تګ او تعقیبي واټن نه پرېښودلو له امله رامنځته کیږي. د دې کار څخه د مخنیوي لپاره د 3 ثانیو قاعده وکاروئ. یعنې مخته په سړک کې یوه نقطه نښه کړئ او بیا دا حساب پیل کړئ: 101، 102، 103. که چیرې تاسو د نښه شوي نقطې څخه تیر شوئ، نو تاسو د بل موټر پسې نږدې تګ کوئ یعنې ټالګیټنګ. په دې حالت کې د بل موټر پسې خپله تعقیبي واټن زیات کړئ او که
تیر نشوئ نو تاسو ټارګیټینګ نه کوئ او خپل مزل ته په همدې شکل دوام ورکړئ. راځو اتیاومې پوښتنې ته. که تاسو د سړک په اوږدو کې څاروي یا نور حیوانات سره مخ شئ، تاسو باید له لارې څخه ووځئ، ورو او ودرېږئ، هیڅ پروا یې مه ساتئ. سم ځواب دی ورو او ودرېږئ. راځو ځواب وضاحت ته. که تاسو د موټر چلولو په وخت کې په سړک کې هر ډول څارویو سره مخ شئ، هڅه وکړئ چې ورو او ودرېږئ که دا ستاسو لپاره خوندي وي. د حیواناتو په موجودیت کې موټر چلول یا د حیواناتو څخه تېرېدل خطرناک کیدی شي، ځکه چې ستاسو موټر ممکن کنټرول له لاسه ورکړي او یا هم څاروی ستاسو موټر مخ ته راشي او د حادثې لامل شي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او د نورو سره هم شریکه کړئ او خپل وړاندیزونه او پیشنهادات زموږ سره شریک کړئ.